ته به ځان سره وې چې داسې کوم اعمال زه وکړم چې د خلکو زړونه زه وګټم او دا خلک ما سره مینه او محبت شروع کړي. داسې کوم اعمال زه وکړم ته به زړه کې داسې وې. داسې اعمال نه د ځان خیمه شیخ صاحب بیان کړي دي. راځئ دا بیان اورو چې تاسو سره به خلک مینه او محبت کوي. راځئ دا بیان اورو. کچرته د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای جوړول غواړي او غواړي چې خلک دې له تا سره مینه وساتي او د خلکو په زړونو کې ستا مینه پیدا شي او هر څوک ستا پر مخ تړلې دروازې کولاوي کړي او ستا راتلو ته خوشحاله شي، نو د هغه شخصیت پر خبره باندې عمل وکړه چې تر قیامت پورې د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای جوړ کړي. ان شاء الله خلک به هم له تا سره مینه وکړي. امام بخاری رحمه الله خپل کتاب الادب المفرد کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تهادو تاسو یو بل ته تحفه ورکړئ، تحابون یو بل ته مخبلو کې محبت حاصل شي. امام طبرانی رحمه الله په معجم الاوسط کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تهادو یو بل ته تحفه ورکړئ، تزدادوا حبا، نو د یو بل سره خپل محبت زیات کړئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل مسند احمد کې حدیث ذکر کړی دی. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر، ولمنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې روانو، زما چې کوم سورلی او اوخو نو هغه انتهایی سلو روانو. نبی صلی الله علیه وسلم هغه لدی کور کړ، هغه انتهایی تیز شوله. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته فرمایل چې ای جابر دا اوخ نه خرڅه، ول ما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا اوخ خرڅ کړلو، خدا مې ور سره شرط لګولو چې مدینه ته لاړ شم نو ال به در کومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغلو او زم کور ته ورسېدم، اوخ مې بوتلو نبی صلی الله علیه وسلم لمه ور کړلو. نبی صلی الله علیه وسلم مالا پیسې راکړلې، خو چې زلګ مخ کې لاړم نبی صلی الله علیه وسلم ماته اوخ هم واپس په تحفه کې راکړلو. ویل ما دا خبره یو يهودي ته وکړله، ویل هغه ماته ویل عجیبه خبره ده، اشترى منك البعير اخذ انهم واغستلو ودفع اليك الثمن، پیسې هم درکړي ووهبه لك او اخذ له واپس په تحفه کې او هدیه کې هم درکړو. یعنی يهودي تعجب کو چې یار سناشنا کار کړی دی. تاسو خپل سوچو کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه جابر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړی دا او خوشحالي يهودي هم محسوسي. تاسو خپل وای تاسو به څومره په دې واقعیا باندې خپل څومره خوشاله شوي. یقینا کله خلکو په زړونو کې مینا پیدا کول غواړي یو بل ته تحفه ورکړي، دا غي سره به مینا اضافه شي او بغضونه او حسدونه او نفرتونه به ختم شي. خدا او قیمتي او مختصر او ډیر ناشنا بیان خامخا ملګرو سره شیر کړئ او دې بیان نه څه فائدې واخلئ، بل سره هم شیر کړئ چې فائدې عام شي، نورم ته خلک فائدې واخلي. او ډیر قیمتي او ډیر مختصر بیان دی. دغه شان بیاناتو لپاره زمون سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.